سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ اوسئ. زه انور شینواری تاسو ته د ډالۍ پښتو ایډونچر یوټیوب چینل څخه مخاطب یم. په نننی پروګرام کې موږ له فرانکفورت څخه د کاسل په لور باندې سفر کوو. دا سفر موږ د دوچبان له لارې کوو. دوچبان چې د آلمان د سترو ترانسپورتي شرکتونو څخه دی او د ډوچلاند ټیکټ نه استفاده کوو چې دا ټیکټ میاشتنی ټیکټ دی او په ټول آلمان یا جرمني کې البته د عام ترانسپورت په ذریعہ د دې څخه استفاده کیږي، یعنی سفر پکې کولای شي. دا ټیکټ په جرمني کې ډیر ارزان او ګټور دی، یعنی هر څوک چې په جرمني کې اوسېږي او څوک چې د جرمني نه بهر هم غواړي چې جرمني ته راشي کولای شي چې په دې ټیکټ باندې په عام ترانسپورت کې یو میاشت پورې سفر وکړي، یعنی کولای شي بل میاشت هم واخلي، خو دا میاشتنی ټیکټ دی. دا ټیکټ په بس، ترام او سیمایي ټرینونو کې کار کوي او د ورځني ژوند لپاره ډیر مناسب ټیکټ دی. ما سره په دې سفر کې زما 12 کلن زوی سبحان هم سفر دی. د ماشومانو سره سفر کول ډیر مهم دي ځکه چې دوی نوې نړۍ ویني، ذهن یې پراخیږي او ډیر څه زده کوي پرته له دې چې کوم کتاب ولولي. د کورنۍ سره سفر کول مینه زیاتوي، اړیکې کوي او انسان ته آرام او خوشحالي وربخي. کله چې انسان دا امکانات ویني نو زړه غواړي چې کاش کې زمونږ په ګران وطن افغانستان کې هم همدغه اسانتیاوې موجودې وای چې خلک ورڅخه په آرامه او ارزانه ډول په ټول هیواد کې سفر وکړي او له خپلو کورنیو سره ښه وخت تیر کړي. نو دوستانو، راځئ چې یو ځای دا سفر ته دوام ورکړو او وګورو چې د کاسل ښکلی ښار موږ ته څه راښیي. موږ سره اوسئ چې په شریکه د دې ښکلي ښار څخه لیدنه وکړو. بالاخره د ډیر اوږد او طولاني سفر څخه چې تقریبا 2 ساعته یا 2.5 ساعته وخت ونیو، خپل منزل کاسل ته راورسېدو. سفر که څه هم ډیر طولاني و خو آرام و او په لاره کې ډېرې ښکلې منظرې وې. اوس هم مخ په وړاندې به ځو او خپل سفر ته به ادامه ورکوو تر څو چې ښار ګورو، لږ به د دې کاسل سټیشن څخه هم لیدنه وکړو. دا هم د کاسل مرکزی سټیشن دی چې د دې څخه مرکز ته تقریبا 8 منټه لار ده. په ټرین کې 8 منټه ده او پیاده تقریبا 10 منټه لار ده.
موږ غواړو چې پیاده لاړ شو چې ښار وګورو. دا هم د سټیشن خواوشا ځایان دي چې د دې ځای څخه تقریبا ښار ته 10 منټه پیاده لار ده او 8 منټه په بس کې او یا په ټریم کې لار ده. خو زه غواړم چې پیاده لاړ شم د په دې لاره باندې به د دې ښار څخه لږ لیدنه مو کړم او د دې نه مخکې چې خپل هدف ته رسېږم یعنې د ښار مرکز ته رسېږم نو غواړم چې لږ د کاسل په باره کې هم تاسو ته معلومات درکړم. کاسل چې د جرمني په منځنۍ برخه کې د هیسن ایالت یو مهم ښار دی. دا ښار د هیسن له لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي او د هانوور، فرانکفورت او ګوټینګن په شان لویو ښارونو سره نږدې موقعیت لري. په کاسل کې شاوخوا 200,000 خلک ژوند کوي او مساحت یې نږدې 106 کیلومتره مربع دی. دا ښار د فولدا سیند پر غاړه جوړ شوی چې ښار ته لا زیاته ښکلا ورکړې ده. له اقتصادي پلوه هم ډیر مهم ښار دی ځکه چې دلته صنعت، خدمات او متوسط تجارت ښه وده کړې ده او د ژوند کیفیت پکې نسبتاً لږ لوړ دی. دا ښار د کلتور او هنر له پلوه هم ډیر مشهور دی ځکه چې دلته نړیوال نندارتون دوکومنټا ترسره کیږي. له سیاحتي پلوه کاسل ډیر ښکلي ځایونه لري لکه د بیرک پارک ویلم هوها چې د یونیسکو نړیوال میراث هم دی او کارل زاوا پارک چې د آرام لپاره ډیر مناسب پارک دی. د جرمني له منځنیو ښارونو څخه دی، نه لوی او نه ډیر کوچنی دی خو د ژوند لپاره ډیر مناسب دی او متوازن ښار ګڼل کیږي. د فرانکفورت نه وروسته کاسل د مهمو ښارونو څخه شمیرل کیږي. نو که تاسو یو آرام، ښکلي او کلتوري ښار کې ژوند کول غواړئ او ورڅخه لیدنه غواړئ نو کاسل یو ډیر ښه انتخاب دی. نن د شنبې ورځ ده، دلته رخصتي ده نو دې ښار کې آرامي ده، څوک نشته ځکه دا یو وړوکی ښار دی نو همدې د خاطره چې ډیر بیروبار نشته پکې نو آرامي ده. موږ هم په دې کوڅو کې ښه په آرامۍ سره کولی شو چکر ووهو. اوس هم بالاخره موږ د ښار مرکزي برخې ته راورسېدو چې دا هم د کاسل کونیکس پلاټس مرکزي برخه ده چې دې کې رقم دکانونه، کافي شاپونه او همدغسې نور د ضرورت وړ دکانونه شتون لري. دا ښار په منځنیو پیړیو کې یو مهم ښار او وروسته د هیسن د واکمنانو مرکز شو. د کلتور او علم له پلوه هم ډیر مهم ښار او دلته برودر ګریم په نوم مشهوره لیکوالانو ژوند کړی دی. دا دوه ورونه وو
چې د جرمني پخوانی ولسی کیسې راټولې کړي او نړۍ ته معرفي کړي. د دوی مشهوري کیسې لکه سنو وایټ، سندریلا او راپونزل نن هم په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او مشهوري دي. په دې کیسو باندې ډیر زیات د ماشومانو فلمونه او حتی نور هنري فلمونه جوړ شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دا ښار ډیر زیات ویجاړ شو. خو وروسته بیا په نوې بڼه ورغول شو او نن ورځ یو عصري او ښکلی ښار دی. نن کاسل د تاریخ، هنر او طبیعت یو ښکلی ترکیب دی چې هم تیر وخت لري او هم پرمختللی حال. دا هم د دې وجه ده چې دلته ډېر زیات دوکانونه او ځایان دي پکې ښکلي په زړه پورې او هغه دي دوکانونه دي پکې چې خریداري او هغه یې پکې ډېره ده. دا وګورئ داسې یو ښایسته ښکلي هغه دي چې ډېر دوکانونه دي. دې پلم کوڅه ده او همداسې ډېر دوکانونه دي او دغې پلم کوڅه ده، هغه خواته کوڅه ده ښکلې هغه. دا یو هنري یادګار دی چې په دې ښار کې موقعیت لري او د ښار د هنر او کلتور برخه ده. په ځانګړي ډول د دوکومنتا له روحیې سره تړاو لري. په دې باندې څه لیکلي دي؟ Ich war eine Fremdling und ihr habt mich beherbergt. دلته یو جالب او معنا لرونکی پیغام لیکل شوی دی. زه یو پردی وم او تاسو ماته ځای راکړ. دا جمله موږ ته دا ښیي چې انسانیت، مهرباني او یو بل منل د ژوند تر ټولو مهم ارزښتونه دي. په داسې ښارونو کې دا ډول پیغامونه انسان ته ډیر ژور فکر ورکوي. دا هم د کاسل ډیر تاریخي ځایانو څخه دي چې هغه خواته فریدریش آنوم هغه موزیم دی او دغه هم چې دی دا هم د دینه موزیم دی او همداسې به مخ په وړاندې ځو. دا ودانۍ چې د فریدریش آنوم په نامه باندې یادېږي چې د اروپا او د آلمان د مهمو تاریخي موزیمونو څخه ده. د هنر له پلوه دا ډیره مهمه ده او په دې کې د نړۍ ډیر زیات نندارتونونه هم وړاندې کیږي. دلته په دې ودانۍ خوا او شاته ښکلي ځایان دي، اوس ورباندې کار روان دی او د جوړېدو په حال کې دي. دا ځای ناتور کند موزیم نومیږي چې د کاسل له مهمو موزیمونو څخه یو دی. دا موزیم په اوتونیوم ودانۍ کې موقعیت لري چې خپل هم یو تاریخي ځای دی. دلته تاسو کولی شئ د حیواناتو، نباتاتو او د ځمکې د تاریخ په اړه ډیر څه زده کړئ. په دې موزیم کې زاړه فوسیلونه، حیوانات او طبیعي نمونې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا ځای د ماشومانو او کورنیو لپاره ډیر جالب دی ځکه چې دلته زده کړه او تفریح دواړه یو ځای شوي دي. کاسل ښار د هنر له پلوه هم ډیر مشهور دی. دلته یو نړیوال نندارتون ترسره کیږي چې دوکومنتا نومیږي. دا نندارتون هر 15 کاله وروسته کیږي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو هنرمندان پکې ګډون کوي. دلته نوې مفکورې
عصري هنر او خلاقیت نندارې ته وړاندې کیږي. همدا وجه ده چې کاسل د هنر ښار بلل کیږي. که تاسو د هنر سره علاقه لرئ نو دا ځای به تاسو لپاره یو ځانګړی ځای وي. وسم منګه د دې ښار یو ښکلي او شین پارک ته راورسېدو. دا پارک ډیر ښکلی دی او ډیر شین دی. اوس د پسرلي موسم هم دی، ټولې ونې شنې شوي دي او ګلانو غوټۍ کړي دي، یعنی موسم ډیر ښکلی دی. راځئ چې د دې شین پارک څخه هم لږ خوند واخلو. لږ به مخکې لاړ شو او به ګورو چې دا وګورئ دا ونې څومره ښایسته هغه شوي دي، دا غوټۍ کړي دي. دا هم د کارل زاوا پارک دی چې دا د ښار په منځ کې موقعیت لري او یو ډیر آرام ځای دی. دلته سړی د ډیرې آرامۍ احساس کوي او د ښار د شور ماشور څخه یو څو شیبې لرې پاتې کېږي. دا ځای ډیر خلک چې زه ګورم پکې بایسکل چلونه کوي، قدم پکې وي، منډې پکې وي، نو ډیر یو ښکلی او راحت ځای دی. خوا او شا شنه چمنونه دي، ښکلي بوټي دي، ونې دي. اوس خو د پسرلي شیبې دي، یعنی پسرلی په شروع کېدو دی او ژمی خو مخکې ختم شوی دی، خو یخني لا نوره هم شته. دا دی وی ګورئ ډېر یو ښکلی او تک شین ځای دی. دغه ځای ته به ورننوځو. ډېر یو په زړه پورې ښایسته شین ځای دی چې خوا او شا یې دغه جګې ونې دي او دغه ځای چې دی دا مخامخ چې دی دا ګورئ ټول خالي دی، همداسې لکه د شنو بوټو نه یې دیوالونه جوړ کړي دي. ډېر ښکلی دی، سړی پکې ډېر یو ښه احساس کوي، د ارامتیا احساس پکې کوي. یو ښکلی ماحول دی، ښایسته شنه شنه چمنونه دي. خو د خفګان ځای دا دی چې موږ په دې ښار کې ژوند نه کوو، د دې څخه لرې یعنې فرانکفورت دی. فرانکفورت یو لوی ښار دی، هغې کې ډېره زیاته ګڼه ګونه ده. همدغسې هغه هم شته، پکې چمنونه هم شته، پارکونه هم شته، خو هلته ډېر زیات خلک اوسېږي، نو دا د پاکۍ او نظافت هغه یې لږه ضعیفه ده، ځکه چې غټ ښار دی، د مختلفو هیوادونو خلک پکې ژوند کوي، مختلف خلک دي. نو دا ځای مې ډېر خوښ شو، پاک صفا دی، کم پکې کم دي. سړی کولی شي چې پکې ښه ښایسته قدم ووهي یا د طبیعت نه خوند واخلي. کارل زاوا پارک د کاسل تر ټولو پخوانیو او مشهورو پارکونو څخه یو پارک دی. دا پارک په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی او وروسته په 18مه پیړۍ کې لا پراخه ښکلی شو. په پخوا وختونو کې دا د شاهي کورنۍ لپاره جوړ شوی و ترڅو دلته استراحت او تفریح وکړي. په دې پارک کې هغه چې تاسو ګورئ یوه مشهوره ودانۍ هم شته چې اورنجیره نومیږي.
په دې دا ځکه ورته اورنج ایروي چې دلته به پکې د لیمو او سیتروس ونه کرل کېدي او ساتل کېدي به دا ځای د شاهي میلو او محفلونو لپاره کارېدلو په اوس وخت کې دا پارک د خلکو لپاره یو عام او ښکلی ځای دی چې خلک پکې قدم وهي استراحت کوي او د طبیعت نه خوند اخلي دا کوم څومره یو ښایسته ځای دی ښایسته غوندې کانال یې واله دی چې دې پارک ته یو بله ښکلا ورکړې ده یعنې د دې په خوا او شا کې چې سړی منډه وهي یو ډېر ارام احساس کوي دا دې وګورې ډېره یوه ښکلې ده د دې ځای نه هغه سره پورې دغه ټول دغه کانال دی دا اوبه به کوم ځای نه راځي خو بس ورته جوړ کړی دی چې هر شی دی خو ښایسته کانال دی هغه هم ښایسته مجسمې دي چې دې پارک ته یوه بله ښکلا ورکړې ده حتمي به دا د دې پارک د تاریخ پورې به اړه لري ټولې ډېرې مجسمې دي تقریبا ډېرې دي دا دې وګورئ هغه هم دي دا پارک ډیر لوی پارک دی دلته بایسکل چلونې منډې ته سپورت ته ډیر مناسب ځای دی بغیر د دې نه چې سړی چکر ته راشي یعنې سپورت هم کولی شي چې راشي دا دی دا ډېره اوږد دا ډېر غټ پارک دی یعنې هغه سره پورې دی سړی تر څومره پکې وګرځي په دې پارک کې چې ګرځي ټوله ورځ د وځي او موږ راغلي یو د کاسل لیدو ته یوه ورځ لرو یعنې ټوله ورځ نشو ګرځېدی اوس هم د کاسل په ښار کې نننی چکر زموږ پای ته ورسېده او اوس به ځو دغه یو لویه هرکولس مجسمه ده هغې ته به ورځو هغه به ګورو په شریکه باندې ځئ چې ځو مخ ځو د هرکولس خواته ځو که نه یا من هرکولس ته ځو خټه ډېر ښایسته ده اوس هم لږ د طبیعت په لور د ښار څخه لږ لرې په یو جیږه غونډۍ باندې یو تاریخي ځای چې تاریخ او طبیعت دواړه سره یو ځای شوي دي راغلي وو دا پاس چې ګورئ دا د هرکولس مجسمه ده هرکولس چې د پخواني یونان افسانوي خدای و یعنې دا په دغه جیږ ځای باندې دا مجسمه ولاړه ده دا مجسمه ډیره پخوانی ده او د دې ښار او د حسن د ایالت د مهمو تاریخي سمبولونو څخه ده دلته یعنی ډیر زیات خلک راځي او د دې مجسمې څخه لیدنه کوي دا په دومره جګه غونډۍ باندې جوړه شوې ده چې د دې ځای څخه لاندې ټول ښار ښایسته منظرې ښکاري یعنې ټول ښار ته نه ښکاري دا د یونیسکو نړیوال میراث کې هم ثبته شوې ده که غواړئ چې دلته راشئ او د دې ځای څخه لیدنه وکړئ نو باید ښه په کافي اندازه کې انرژي ولرئ ځکه دا ډېر جګ دی د لاندې ځای نه راختل ډېر سخت دي مثلا لاندې ښکته کېږو چې اوس یې دغه ځای بند کړی دی مخکې ځل موږ راغلي وو هغه ځایان ټول خلاص وو جوړولی هغه ځایان یې جوړول اوس بند کړي دي دې کې دننه مجسمې دي د هرکولس مجسمې دي پکې اوس یې بند کړي نه پوهېږم چې څه خبره ده ټول هغه یې داسې بند کړي دي داسې به اوس راشو دې غاړې ته خوا او شا به داسې وګرځو دا دی اوس هم د دې لاندې ځای نه هغه مجسمه ګوره څومره وړه ښکاري
موږ د پاس سر نه راښکته شو دا بیخي لاندې طبقه ده یعنی تقریبا دا په موږ په منځ کې ولاړو ګوره هغه خواته ټول ښار دی نو دلته باید سړی ډېره انرژي ولري که نه چې د لاندې نه پاس خیږي او پاس نه لاندې خیږي نو ډېره انرژي باید ولرئ اوس دا د ما او صوبان د هرکولس چکر و او هرکولس نه راښکته شو او زه اوس لاندې ځو د سټیشن په خوا چې خپل منزل ته لاړ شو خو د سټیشن نه مخکې ځینې څو ښکلي ځایان راځي چې د هغې څخه به هم لیدنه وکړو او بیا به په قرار خپل پروګرام هم ختمو اوس په آلمان کې دا د پسرلی دی ښایسته موسم دی یخنین ده خو بیا هم یعنې ګزاره کېږي بې جمپره سړی راتلی شي چې وګرځي دا دی ګوره ونې لږې راشنې شوي دي خو هغسې شنې نه دي اوس خو دغه دی تقریبا د پسرلي اوله میاشت ده خو دلته بیا هم اروپا کې خو یخني ده دومره زر پسرلی نه راځي ونو غوټې کړي دي لږې راشنې شوي دي خو یو میاشت نور هم پکار ده چې بیخي دا ځایان شنه شي هغه چې ګورې هغه کلا چې ده اوس به هغې کلا ته لاړ شو هغه کلا چې تاسو ګورئ اوس به هغې کلا ته لاړ شو هغه کلا چې ده هغې ته به لاړ شو وبه یې ګورو خو دلته داسې ښایسته اوبه هم دي دا دې ښایسته اوبه دي چې ښایسته داسې اخواته دا دي ښایسته اوبه را روانې دي لکه سم د دا هم یوه ښکلې او ډیره په زړه پورې کلا ده چې د لووینبورګ په نوم باندې یادیږي دا کلا هم لکه څنګه چې هرکولس په پیرک پارک فلم هاوس کې موقعیت لري او د یوې زړې منځنۍ دورې کلا په شکل جوړه شوې ده که څه هم دا ډیره پخوانۍ ښکاري خو په اصل کې دا د 18مې پیړۍ کې جوړه شوې ده دا ځای ډیر ځانګړی او رومانتیک احساس لري دلته زاړه برجونه دیوالونه او حتی یو کوچنی پل هم شتون لري چې انسان ځان په یو تاریخي فلم کې احساسوي راځي چې دغه وګورو دا هم شیر یا زمری دی یوې د خېټې لاندې کړی دی بلې مخې ته دی یو ښکلې مجسمه ده دوستانو عزیزانو وطندارانو
دا اوس موږ نن یو ورځنی سفر د فرانکفورت نه تر کاسل پورې نن مو یو ښکلی ښار وپېژند او له طبیعت تاریخ او آرام نه مو خوند واخیسته. د ژوند دا کوچنۍ شیبې هماغه لوی خاطرې جوړوي. هڅه وکړئ چې له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړئ او د ژوند له هرې لحظې نه خوند واخلئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سبسکرایب مه هېروئ. ژوند لنډ دی خو نړۍ ډیره لویه ده، نو سفر وکړئ، وګورئ او زده کړه وکړئ. تر بل سفر پورې په الله جل جلاله سپارم. خدای په امان، ښه وختونه ولرئ.